پام چې خفګان ونه کړې. هر مشکل ختمیږي، اسانتیاوې شروع کیږي. دا د الله وعده ده او هغه ځمکه او اسمانونه پیدا کړي او د هغې په منځ کې چې څه دي هغه ټول او د هغې ټولو لیدونکی اوریدونکی دی. نو ته ولې خفګان کوې؟ هر څه له الله نه وغواړه. د ځمکو او د اسمانونو د خزانو کلیانې له الله سره دي. ته یوازې لټه کوه د هغه چې چاته خوښه شي بې حسابه روزي ورکوي او چاته چې خوښه شي روزي پرې تنګوي. هغه د پاچا نه ګدا او د ګدا نه پاچا جوړوي. الله بې نیازه باچا دی. نو ته هر څه د الله نه وغواړه، خفګان مه کوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي که په توره شپه، په تور غر، په توره ګټه تور میږی روان وي، الله هغه د خپل عرش نه ویني، د قدمونو آواز یې اوري او د زړه په حال باندې پوهیږي.